نه څه کې ما ته یو کار پیدا شو چې هغه مې خلاص کړه بیا راځم درته بېرته راځم راځه وسلام یاره خندانه اخر دې ماته ګلان وکرل دا ولې سبا زه ګورم خیر دی وروره زه بېرته جوړ کړم خیر دی وروره اوسې نه وي در پاتې سیال زوی دې را خوشي شو څه سیال زوی مې ټوکې کوې که رښتیا وایې زویه وایم بابو زه د ځواني مرګ شم که به زه ټوکې کوم په د خپلو مبارکو سترګو مې ولیده چې را خوشي شو خدای شکر استاده ما خو خپلې خبرې وکړې اوس نو ستا وار دی مننه رئیس صاحب خوشحاله اوسئ که ستا اجازه نو لږ نور به هم صبر وکړو لکه چې تاسې سولې ته انتظار یاست او رئیس صاحب سوله خو هغه څوک ده چې زما د خلاصون دپاره په خپل ټول طاقت تر دې ځایه پورې خپلې چغې رسولې دي او زه ورته ډېر سخت احترام لرم السلام علیکم وعلیکم السلام راځه کېنه چې تا ته اوس ته مهمې خبرې لرو کېنه سولې ناوخته ده خو ښه شو چې راغلې زه له تاسو ټول نه ډېره زیاته بښنه غواړم چې تاسو ټول د ما لپاره ډېر انتظار پاتې شوئ قومندان صاحب موږ خو خپلې خبرې وکړې اوس نو ګورو چې ستا نظر څه دی دا د لمر په شان باندې معلومه خبره ده چې سوله د ازادۍ او د ژوند خوندیتوب یو بې اصلحې سرتېرې ده سولې نه زه د خپل پرسونل په نمایندګۍ باندې ډېره زیاته مننه کوم چې سولې باوجود د دې چې ډېر زیات مصروفیتونه لرودل بیا هم د استاد د خلاصۍ لپاره خپل غږ تر حده پورې ورسو او بیا هم ته مننه کوم چې د سولې مظاهره صلحامیزه وه او د خدای فضل د الحمدلله هېچا ته پکې زیان ونه رسېد وایي چې اختر پټ میړه نه دی موږ باید په ګډه ټول دا اعتراف وکړو که د سولې د هڅې سره سره که د سیال همت نه وای نو خدای خبر چې استاد به څه حال وای یاره په داسې میندو آفرین شه چې د سولې بشان لور او د سیال بشان زوی دنیا ته راوړي که ستاسو مشرانو اجازه وي نو زه هم له سولې خوراکۍ او هم له سیال څخه چې ما ته د اولاد په شان دی غواړم چې د ټولنې د اصلاح او بهبود لپاره یو بل سره هماهنګ اوسي او موږ تاسو به د دغه تعلیم یافته ځوانانو پسې د مبارزې نور بار اوچتو د سولې شورا دفتر هم سیال ته رسمي خط ورکوي تر څو پورې چې په ازاده توګه خپل ژوند او خپل ټولنې ته د خپل د زده کړو او تجربو څخه کار واخلي بسم الله الرحمن الرحیم وصلح خیر قسم به هغه ذات چې په صلح کې موږ ته خیر په ګټه کړی هر څوک چې سوله او ثبات ته کار کوي په حقیقت کې دوی ټولنې ته خیر رسوي او زه خو د سوله او د مدنیت د پرمختګ لپاره هر رقم قربانۍ ته تیاره یم لکه څنګه چې ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو لومړی مدنیت جوړ کړ او د ښار نوم یې مدینې منوره کې ښودل شو دا خو په دیني مسایلو کې ښه معلومات لري باور وکئ تاسو هر یو مشر راته د پلار په شان یاست سره له دې چې په ماشومتوب کې هیڅ چا د لور غږ راباندې نه دی کړی په هر حال زما د مبارزې هدف په دې سیمه او ټول وطن کې د انسان د ازادۍ کار ژوند او ګټ احترام ساتل دي اوس چې تاسو سیال داسې راوپېژندنو دا ډېر یو ښه فرصت دی چې په خپل نوو فعالیتو سره دې مظلومو خلکو ته او دې درد لیدلو خلکو ته خدمت وکړي زه ډاډه یم انشاءالله چې سیال به زما او د دې ټولو مشرانو دا باور په ځمکه نه غورځوي انشاءالله انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم د قومندان صاحب او د تاسو مشرانو په اجازه باندې زه هېڅکله داسې دعوه نه کوم چې زه به د تاسې ټولې هیلې پوره کړی شم دا د سولې دفتر دی او زه په سولې باندې پوره باور لرم که په هره لار ترلاسه کېږي پروا نه کوي خو دا هڅه به کوم دا ډاډ تاسو ته درکوم چې خپله ټولنه به له نورو ټولنو سره سیاله کوم آمین لاسونه پورته کړئ چې خدای پاک دې دغه دواړه ځوانان د خپلې ټولنې دپاره د ترقۍ
او خوشحالۍ وسیله وګرځئ امین یا رب العالمین. قومندان صاحب تاسې او ملک صاحب تاسې ټول راپورته شئ چې سولې ته ستاینلیک او سیال ته د شورا سند ورکړو. تبریک دی تبریک دی تبریک دی تبریک دی تبریک. قومندان صاحب تاسې به دا سیال ته مبارک دی. ملک صاحب تاسې به دا سیال ته کامیاب اوسئ. سولې وږمه به ژوندۍ سوله به مري. وږمې الله وږمه مې راغله. په خیر راغله وږمې جانې. تاسو په کوم چرت کې تللی چې دروازه دې نه خلاصول؟ ته راشه کېنه زه ځم دې ګورم زه راځم. وږمې څه خبره ده؟ لاس مې وسوځېده. ما زړه خو دې سوی وځي، لاس هم وسوځول. دا خبر څه معنی لري؟ ته دا انځورونه وګوره، راشه چې اصل خبره درته وکړم. خدای دې وبخښه سولې، زه چې وم ته هم لاړې د غرو شوې. وږمې ودرېږه وږمې. شکر سیال زویه چې په خیر کور ته راغلی. اوس به دې مور د ډوډۍ په خوند پوه شي. والله مورجانې په لالا پسې مې ډېر خفه شوی وم. مورجانې زه په خپله نه یم راغلی، زه ونیول شوم. څنګه زویه په مطلب دې پوه نه شوم. مطلب مې دا د مورکۍ چې سیال زوی دی خپل سنګر دومره په اسانۍ نشي پرېښودلی. هو بس دی زویه لږ موږ ته فکر وکړه. ما و دا کشر ورور دې چا ته پرېږدي؟ مورجانې زه مې نور لالا نه پرېږدم چې لا نه لاړ شي. بس دا نه مورکۍ ټوکې مې در سره وکړې، ته په دونه وړه خبره به خفه کېږې له ما نه. زمرد بچو ورسه لالا ته د یو ګیلاس یخې اوبه راوړه، زر که نو. څه دې وکړه؟ تورباز د تورې شرنګ واورېد، زه تاکل هسې کېدم. توربازه خیر خو به وي، چېرته خو شې؟ څنګه د تان سره داسې غړمبېږې؟ تېره ګلابي به ما څه درته ووایم، زما خو زړه ته بده ګوۍ رالوېدلې. څنګه زر که ووایه، خیرات خو به وي. صبر چې ده کېږي. خبر خو یې چې سیال را خوش شوی. خبر شویم چې چا را خوشې شوی دی. زه یې پرون کور ته ورغلم او ببو داسې خوشحاله وه، تا به ویل چې عجب په نصیب شوی دی. او ببو پرېږده، زه د سیال خبره کوم. پام که وګوره چې سلام ورسره ونه کړې. وګوره 2 ورځې حکومت قید نه شو کړی.
دا څه اورمه تور بازه دا غرونه ګوري سوړه درته ښکارم که څنګه خو خود یې ګورمه زه نه وایم چې تړون دی خو زه وایم چې د هغې شاته څه شی دي خو کاڼي دي پکې که نه شګې دي کاڼي دي بوټي دي لا حول ولا وایه کاڼي دي نور وایه نور څه شی دي خو چینه هم ده پکې هغه د ګورمه ټولو ته معلومیږي چینه زه هم پوهېږم چې چینه هم ده کاڼي هم دي بوټي هم دي هر څه پکې شته خو یو ضروري شی ده نه پاتې شو زه یې راته ووایه ښه هغه وسلوال ښې چې سیال ورسره ملګری و نه خبره دی خدای هغوی درته یادوم دا چې دومره زر خوشې شو نو تر شا یې د چا زور و منتظر اوسه چې سیال دلته څه ورځ جوړوي خدای په امان دې تور باز خو هم سا اورېدلې خامخا دا خو د خپل د ګېډه نه روان نه دی هسې سیاله سیاله ښه جوړ په خیر تورباز ورور خیر کور خیر لري ده خپل دې خیر ده ښه دی خیر اوسه مننه ښه شو چې خدای دې دې ظالمان د قیده را خلاص کړي یقین وکړه چې ډېر در باندې خوشحاله شوم خیر اوسه بس د تاسو دوستانو دعاګانې را سره وي ګوره زه د ملګرو سره په اړیکه کې یم خو ګوره سیاله د ضرورت په وخت کې غږ را باندې کوه دا د لوبو وسله د پټکه تورباز خانه ډېره بده خبره ده بیا یې چاته ونه ښیې عجبه ده ته بیا په 2 ورځې قید کې دومره وډار شوې نه زه یوازې له خدایه ډارېږم ځکه هغه خدای ده همغه پیدا کړی یم بس بېشکه چې ډار د خدای نه پکار دی خو دا شی د خدای نعمت دی کم کسان چې د خدای نه ډارېږي بیا د دې شي نه ډارېږي غلطه خبره ده تورباز خانه څوک چې تومانچې ګرځوي هغه تر ټولو ډارن خلک دي دا خبره دې ښه په یاد کې وساته راکه لاس دې زه ته خو دیني ورونه یم خو خبر یې که نه چې را خلاصول دې د چا د برکته و دا ټولو ته معلومات شته چې خدای پاک را خلاص کړم خو سبب یې استاد او ملک صاحب و بس ای خندانه د چرګانو قمندانه څنګه داسې غلی غلی را روانې د چرګ پښه دې څنګه شوه وایم دغه هر څه چې راته وایې قمندان مه راته وایه د قمندان د لاسه خو ټول وطن خراب شو سیاله بله ته ودرېږه څه شو دغه دا برس وینې د بعضو خلکو ژبه د دغه برس په شان وي ټوله ورځ لګیا وي او غوړه مالي کوي
دا بعضې چې دي که نه د سپیرو خارو نه د سړک د غاړو نه قصرونو بلډنګونو ته ورسېدله او بیا د تورباز خان چې لږ سره داسې دا د دروغو مرچو مساله ورسره زیاته کړي بیا نو زما د ټوکو بازار هم په ټپه ودرېږي ظالمه لږ خو ما هم دې خپلې مزدورۍ ته پرېږده ګوندې نن مې سیال دې ګېټه ته یو څه د غوړو واکسین ور پیچکاري کړي چېرته لاړې تورباز خانه غرمه ته راتاو شه که نه ګوره سیاله ته خو زما نه منې خو یوه ورځ به مې د خبرو ارمان کوي خندانه خروت د ډېر وخت کېږي د تا ټوکې مې نه دي اورېدلي ته راځه نن خو مې لږ ساعت را تېر کړه که نه ولې نه در مخکې شه خوره که نه لور مور زه بیخي مړه شوم که څه اجازه دې وي نو زه به اوس لاړه شم چېرته ځې لورې ببو کره مبارکۍ ته وخوره ډوډۍ دی مړه یم مور یې لاړه به شمه نو لیلا لورې همداسې لاړه نه شي لوټې کړې دې په سر که سمه ده مورې رښتیا ببو باندې زما خواته نو مبارکي ووایه ښه صحیح په سترګو ته الله لورې خدای دې خوشبخته که یاره خلیفه اوس خدای دې کلي ته خیر کړي امین یاره تورباز خانه دا دې څه وویلې داسې په کلي کې څه شوي دي چې زه دې خبر نه یم ولې ته خبر نه یې چې سیال را خوش شوی یاره تورباز خانه ډېر دې وخندولم ما وخندولې ولې ما کومه فکایي ویل چې ته خاندې ستا دې خوندورې زیرې زه په خندا کړم او زیرې نه دی په عقل راشه لوی خطر را روان دی خطر هغه هم زمونږ په کلي باندې خو خبرې چې سیال یاغې شوی او د دولت په ضد جنګېدو سیال خو اوس هم په کلي کې سترې سترګې ګرځي هو ګرځي خو خدای خبر چې کوم پټو لاس ورا خوشو کو اوس واوره وایه ته به وګورې چې هغه به په کلي کې کوم ډول کارونه پیل کړي ملک نوروز هم په تېر وخت کې د دولت کس و او د سیال پلار هم د دولت پخوانی کارکوونکی و او استاد رحیم شاه هم د دولت معاش خوري دوی راته په پوست کې سم کسان نه ښکاري کېدای شي دا زموږ د کلي د خیر ښېګڼه کار وکړي ده دا دې څه وکړه وکړ رونیو اوس په ځان څنګه خپلې لیلا ته ښیم که تورباز خانه ډېره بخښنه غواړم د ستا خوږو خبرو زه په خندا کړم زما چاړم غلطه شوه برېد دې ولګېده تا هم ولاکه روپۍ رانه واخیسته او بیا تا ته نه راځم ځه پرېږده برېدل ته مفته جوړ کړل ګیره چېرته بل ځای کې مفته جوړه کړه ځه سیاله ډېرې ته به چې ژوند کولی وشم لیلا لورې سلام علیکم پلاره په خیر راغلې وعلیکم سلام ښه ده چې لورې یو داسې ښه مزېداره د زعفرانو چای راته وویشوه چې ډېر ستړی یم دا هم زما بده تالی
خلک پسې راپاڅوه دالته ګوښه کوي ګوره دالته ګوښه کوي ګوره کلي کې ډنډوره ګډه کړه ورته وویې چې سیال سره د بل چا لاس دی یعنې هغه کله دونه زر رایله کېدی شو واپس د کلي په لور وګرځه سمه ده خان صاحب لږ په عجله وګرځه